अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه خپل د ټیک ټاک اکاونټ ډیلیټ کوئ؟ یعنې زموږ د ټیک ټاک چې کومه آی ډي ده څوک خپله ټیک ټاک آی ډي یې ډیلیټ کول غواړي د همیشه دپاره دا ویډیو لازمي وګوره، پوره طریقه زده ښیي په دې ویډیو کې. ویډیو لازمي وګوره، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د پیج سره لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ، داسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. موږ به خپل ټیک ټاک آی ډي څنګه ډیلیټ کو د همیشه دپاره. نو فرسټ اف آل به تاسو خپل ټیک ټاک اوپن کړئ. ټیک ټاک اوپن کړو، دې په به تاسو راشئ پروفایل ته. خپل پروفایل ته راغلې بره دا 3 ډاټ ښکاري، په دې به تاسو کلیک کړئ. لاندې ورته لیکلي سیټینګ اینډ پرایوسي، په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک کړئ. بیا بره فرسټ نمبر باندې لیکلي اکاونټ باندې تاسو کلیک کړئ. لاندې په څلورم 5م نمبر آپشن دی ډیټیکټ یو اور ډیلیټ اکاونټ، په دې به تاسو کلیک کړئ. په دې هم کله کلیک کو، په دې کې به 3 نمبر دی بیا ډیلیټ اکاونټ، په دې باندې تاسو کلیک کړئ. بیا داسې انټرفیس به درته راولي، دا به تاسو بره سکیپ درته ښکاره، په سکیپ باندې به کلیک کړئ. چې په سکیپ کله کلیک کړو نو داسې بل یو انټرفیس به تاسو ته راولي. دلته ستاسو نه پوښتنه کوي لکه چېرې یعنې تاسو په دې باندې مطمئن یې آیا دا اکاونټ تاسو ډیلیټ کول غواړئ یا نه غواړئ. نو اوس مونږ خو خپل ځاني یعنې دا ټیک ټاک اکاونټ دا ډیلیټ کوو، نو لاندې دا بای کنټین دې باندې تاسو کلیک کړئ. چې په دې هم کله کلیک کړو لاندې کنټینیو درته ښکاري، کنټینیو چې تاسو کله کلیک کړئ نو ستاسو اکاونټ به د همیشه دپاره ډیلیټ شي. دلته ریکویسټ ډاونلوډ هم لیکلی دی، خو شرط په دې دا دی چې 30 دن به تاسو له درکوي. په دې کې به دنده دا لازمي نه ده چې ستاسو نه یو میاشت ټایم به لازمي غواړي، خو په دې کې دنده به ستاسو کوم اکاونټ چې هغه به د همیشه دپاره ډیلیټ شي. یعنې دغه اکاونټ نو اوس لاندې تاسو به کنټینیو باندې کلیک کړئ کله، چې په دې هم کلیک کړو نو نور بیا انفارمیشن څه نشته، نو په دې وجه به ستاسو نور څه نه غواړي، نو بیا به تاسو واپس بیک شي. ستاسو اکاونټ چې کله دی هغه تاسو ته به 30 دن کې مکمل ریموو شي، یعنې ډیلیټ به شي. نو دغه طریقه اوس تاسو ته مونږ وښودې چې ټیک ټاک اکاونټ به څنګه د همیشه دپاره ډیلیټ کوو. نو که چېرې خوښه شوي وي نو خپلو ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ، زموږ دا پیج درسره لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ، داسې ټیکنیکل ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو موږ راکړئ اجازت، په را روانه ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.